رسوم زما وطنا قربان دي شمس کنا زما افغانستان جوړوم بدی حتمنا قربان دي شمس کنا سالیت د نړۍ دی رسوم زما وطنا قربان دي شمس کنا زما افغانستان جوړوم قربان دي شمس کنا قربان دي شمس انشاءالله چې زمینه برابره شي موږ د مواد ورچو د بزریه شي لکه دا د افغانستان تولید دی مواد د افغانستان تولید دی په ډېر کم قیمت جوړ شوی دی د مصارف هم ټول 15 لک افغانۍ دي د دې ځبه نفر داخلي 14 کسه کې ځای یو دروازه ده تر دوی مختلف غزنی ولایت نه ته کابل ولایت پر 14 لتر تیل خورل دي او دا کوم مزایل چې د تیر ځل ایرانیانو په باندې خبره کړې و دا مزایل موږ د شو د پوره بلا زمازله او کوګلا زمازله او کوګلا اسلام زموږ دا پښتنه د شیخ الله خان سره مرسته وکړي او تشویق شي باید ځکه چې د دې زړه ماتېږي د سړي باید زړه مات نه شي دا باید موږ خوشحاله وساتو چې څومره د سړي ذهن برابر وي خوشحاله وي دا انسان کولی شي نورې نوې نوې اختراع وي شروع مې داسې ورته وکړه که ما خپله خاص په الله تعالی باندې اعتبار لرم نه مې هېڅ نه لر نه مې وسایل لرل نه مې کوم پیسې لرلې یو ملګری مې لرل هغه ته زه ورغلم چې دغه نه مې 4.5 زره افغانۍ قرض کړي دي هغه ته مې ویلم زه ټانک شروع کړم یو ټانک جوړوم ته ماته 4.5 زره افغانۍ راکړه هغه 4.5 زره افغانۍ ماته کړي دي نو دغه 4.5 زره افغانۍ په شروع باندې مې دا ټانک جوړ کړی دوی په دې چې د ظاهري درسونو ته ډېر وخت نه درلود ځکه چې دوی په جهاد کې مصروف وو نو دوی په طریقې نقشبندۍ کې زمانه خلیفه ده ډېر خوشحاله وم خو یو ځای زه پرې خفه هم وم خفه په دې وم چې کوم فکر کوم نقشه یا کوم سیستم چې زما په ذهن کې و هغه مکمل تکمیل نه شه علت یې دا و چې زموږ اقتصاد ضعیف و نو نه شوم کله چې هغه مکمل ټانک په کومه نقشه کوم فکر زموږ لرله په هغه باندې جوړ کړو نو خوشحاله هم وم چې ټانک مې جوړ کړی انشاءالله امارات مې تشویق کړ خو هغه متاسفانه تر اوسه موږ ته صحیح زمینه نه ده برابره شوې ډېره زیاته یعنې چې اساس نه سم کولی نو دومره خوشحاله وي ځکه چې افغانستان کې داسې اختراع نه دي سوې افغانستان د بدبختیو سره مخامخ و غیر له خرابي نه جوړول چا نه دي کړي غیر له دې نه چې طیب الله خلکو پوښتنه زده کړي چې ته مثال په دې باره کې تعلیم هم نه لرې نه په انګریزي کې نه په نقشه کې نه په سیم دا څنګه جوړوې زه ټول افغانانو ته ټول مسلمانانو ته دا پیغام لرم دا ورکړه د الله تعالی د طرفه ده د طریقه یې شته چې په کوم طریقه الله تعالی انسان ته ورکوي ما خپله کله چې د اولې ورځې نه یعنې د انسان کې په انسان باندې یا په ژوند کې ښه شان ورځي یا بد ما باندې ډېره خوشحالي راغلې خوشحالي هغه دا وه چې په طریقات کې ما بیعت کړی د طریقات نه وروسته زه په مخ تللم څټ نه یم تللی یعنې ورځ تر بلې ما پیشرفت کړی دی نو طریقات په خلته باندې په ده کې بیعت کړی دی مسلمانو شکست د کافرانو شکست د کافرانو کفري جهان رب مات دغه ټانک چې تاسو ماشین هم ولیدل دا هم ولیدل په دغه کې نوې خبرې ده چې هغه ډېره جالبه ده د غزنی ولایت نه ته کابل ولایت پر 14 لتر تیل خورل دي د دې ټانکونه چې د غزنی ته کابل پر مستریان شهیدان دي لیدل دي هغه 300 لتر تیل وي د دې د اقتصاد لپاره ډېر ښه شی دی او ډېر کم مصارف دي په ډېر کم قیمت جوړ شوی دی د مصارف هم ټول 15 لک افغانۍ دي قربان دي شمس کنا سالیت د نړۍ دی رسوم زما وطنا قربان دي شمس کنا زما افغانستان جوړوم بدی حتمنا قربان دي شمس کنا قربان دي شم وطن قربان دي شم وطنا تم بلیستا اور بلکې مو جوړ دا ګلان دي دا دواړه اتلان دي دو تقریبا موږ په 15 میاشتې یو نقشه د موږ تکمیل کړې دا نقشه مې داسې جوړه کړې خلک به دا فکر کوي چې دا به په کاغذ لیکلې وي یا به په کمپیوټر جوړه کړې وي خالص شکل یې موږ د دو په نقشه داسې کار کړی چې دا هم الوزولې پرواز هم ورکړی په دو نقشه کې هم دا داسې ترسولې چې موږ کامیابه کړې پاس ته هم بیا په دو باندې کار شروع کړی داسې نه دی کړی چې موږ خپل فکر کې جټ ګرځېدلې ده چې دا به داسې جوړوو داسې به جوړي بیا به پرواز کنه موږ اول دغه نه مخکې دغه نقشه او د سیستم ماشین ورته پیدا کړی ماشین افغانۍ دی موږ د خارجي ماشین نشته چې موږ د جټ لپاره ماشین کې موږ جټ جوړوو نو هغه ماشین خپل افغانستان کې جوړ کړی دی تر اوسه جوړ کړی نه دی ان شاء الله که چیرې کمکاري سره شي جوړوي
نړۍ دې رسوم زما وطنه قربان دې شم مسکنه زما افغانستان جوړوم به دې حتمنه قربان دې شم مسکنه قربان دې شم وطن. ما چې کله د شي ته فکر پیدا شوم تیر جمهوریت وخت کې موږ تیاره جوړوله بیا تیاره باندې بمبار وکړه خلک شته عیني شهیدان شته ټول په غزني ولایت کې په میرو ولسوالۍ کې تیاره بمبار باندې کړ آخرتکار او ملګري شهیدان شول نو بیا دغه نه وروسته موږ کار ته شروع نه وکړو زموږ مات وې نه پرېښودلو چې موږ خدمت وکړو بیا اوس چې امارات راغله د ما فکر دا و چې انشاءالله موږ ته به امارات زمینه برابروي او موږ به خدمت کوو خو هغه هم ټوپک جوړ کړه تر اوسه یعنې نه مشرانو غوښته نه یې لیدنه ته کړې وه. زما افغانستان جوړوم به دې حتمنه قربان دې شم مسکنه سیالۍ ته د نړۍ دې رسوم زما وطنه قربان دې شم مسکنه زما افغانستان جوړوم به دې حتمنه. لیدونکي انشاءالله تاسې به وینئ چې زه به ټانک چلندوم د غږ هم لیدلی شئ چې تاسو څومره غږ لري د نور ټانګونو غږ کنټرول شوی دی د هغو ټانګو غږونه چې دي ډېر په زوره دي موږ به تقریبا د 1 کیلومتر نه لرې د دې ټانګو غږ اورېدلی چې موږ عملیات ته راتلل موږ عملیات کړل امریکایي ټانګو دا ټانګونه غږ نه لري تاسو به انشاءالله وینئ. اوس به تاسو وګورئ اتومات دی په دې تاسې چې حرکت کوم دستا خایست کړم ګلشنه قربان دې شم مسکنه حیران به نړۍ دستا خایست کړم ګلشنه قربان دې شم مسکنه سیالۍ ته د نړۍ دې رسوم زما وطنه قربان دې شم مسکنه زما افغانستان جوړوم به دې حتمنه قربان دې شم مسکنه قربان دې شم وطنه قربان دې شم خراب سیستمات څه خراب په صحیح ټنګ موږ نه جوړ کړی لیکن ان شاء الله ما سره امارات یا د افغانستان ولس کومک څه وکړو نو کولی شم چې د ښه ټنګ جوړ کړم تاسې لیدلی شئ چې دا څنګه ځي او ډېر لیدونکي هم لري بس لیدونکي خوښي وي یقینا دا ټانک انجینرانو لیدلی دی نورو خلکو لیدلی دی هغوی ډېر خوښ کړی دی ویلي دی چې دا ټانک که چېرې جوړ کړی شي زموږ د نظام لپاره به ډېر ګټوری وي ځکه چې د دې د تیلو مصارفو دا ډېر کم دي. دفاع ته دی ولاړ او درته تیر لخپل تننګ قربان دې شم مسکنه دفاع ته دی ولاړ او درته تیر لخپل تننګ قربان دې شم مسکنه سیالۍ ته د نړۍ دې رسوم زما وطنه قربان دې شم مسکنه زما افغانستان جوړوم به دې حتمنه قربان دې شم مسکنه